السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو باندې ویډیو کې زه تاسو ته د واتساپ یو داسې سیټینګ راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې یو واتساپ په دوو موبایلو کې استعمال کړئ. د دې نه علاوه تاسو خپل په پی سي کې مطلب په کمپیوټر کې واتساپ استعمالول غواړئ. هغه واتساپ کوم چې تاسو سره په موبایل کې وي اورجینل خو په موبایل کې وي خو هغه تاسو په کمپیوټر کې یا په لیپټاپ کې هم دغه واتساپ چې دی هغه استعمالولی شئ. نو قدرمنو د دغه طریقه درته راښیم چې دغه یو واتساپ تاسو په دوو موبایلو کې یا په لیپټاپ کې یا په کمپیوټر کې څنګه استعمالولی شئ. ټیک ده، دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېدي لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک کمنټس او ډسکرپشن کې شته دی، نو هلته نه به تاسو سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کوئ، سمپل پرمیشن به غواړي. پرمیشن چې کله تاسو نه وغواړئ تاسو ته به پرمیشن دی ته څه کوئ الاف کوئ. دلته کې تاسو ته به په دې موبایل کې په سکرین باندې یو کوډ ښکاري، کیو آر کوډ چې کوم ته موږ وایو. ټیک ده، اوس دا ستاسو د واتساپ کوډ دی. ټیک ده، کوم واتساپ چې په دې یو موبایل کې د دغه کوډ دی، نو تاسو سره چې دویم کوم موبایل دی سمپل تاسو به هلته لاړ شئ واتساپ ته، یا کوم کوډ سکینر چې دی هغې کې به دغه کوډ تاسو سکین کوئ په دویم موبایل کې. کله چې تاسو سکین کوئ نو اټومیټکلی دا واتساپ په هغه موبایل کې لاګین شو ستاسو سره. هلته به ساده یو پرمیشن غواړي، پرمیشن به هغې ته څه کوئ الاف کوئ. اوس دا واتساپ تاسو په دواړه موبایلو کې استعمالولی شئ، یو واتساپ په دواړو کې استعمالولی شئ. همدغه شانتې که په لیپټاپ کې غواړئ یا کمپیوټر کې غواړئ نو هلته کې به سمپل تاسو لاړ شئ ګوګل کې په واتساپ سرچ کوئ. واتساپ چې کله سرچ کوئ دا کوډ به هغې کې سکین کوئ یا د هغې کوډ به خپل په موبایل کې سکین کوئ، نو دا واتساپ به ستاسو موبایل ته هم کولاو شي. ټیک ده، مطلب یو اکاونټ د واتساپ چې دی هغه په دوو موبایلو کې دغه شانتې په لیپټاپ کې کمپیوټر کې هم تاسو استعمالولی شئ. دې نه علاوه دی کې تاسو سره دلته کې واتساپ کلینر شته دی، ډایرکټ چیټ ته هم کولی شئ او سټیټس سیور پکې هم شته دی. تاسو د چا سټیټس خپل موبایل کې سیف کول غواړئ نو دغه پکې هم یو آپشن چې دی هغه تاسو ته میلاویږي. نو قدرمنو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه واتساپ تاسو په دوو موبایلو کې یو واتساپ استعمال کړئ. قدرمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.